सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अम्ना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्किस सुजूद। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल व मन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीला
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. درود شریف کو شوق باندھی ہوئی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر وديگر علماء کرام وطلباء عظام ملمنو او د خوشا نزدو او لرو علاقونا را رسیدونکو را روانو و بیان په نورو ذرائعو اوریدونکو مسافرو معززو سامعین رونو خویندو او میندو، اللہ جل جلالہ د خپل شاعر الله ذکر کړي او د شاعر الله تعظیم حکم کړي او د شاعر الله د تعلیم او الته د ژوند د تیرېدو د پاره طریقه خودن کی الله پیغمبران را لګلی او انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت د دې محترم کور د اوسېدو ژوند د دې محترم کور کې د عبادت کولو آداب ذکر کړي. ګورو یاد ساتئ تاسو او مونږ کتابونو کې دا مسله اوریدلې د علماونا چې د مانزه د پاره سو شرایط دي. یو شرط د هغې شرطونو ځای پاک، مکان پاک، جامه پاکه، د بدن طهارت پاکواله، دا ټول الله جل جلاله مخ قبله تکول دا د شرایطو د مانځنه دي. مونږ کېډم به شرط
هغه چې موږ او تاسو علما ذکر کوي طهارت د بدن دی بدن بدی پاک وي عاقل بوي مسلمان بوي او الله رب العزت د خپل محبوب په ارشاداتو کې د محبوب یو ارشاد مبارک دادي چې کله ستاسي بچي هغه د ګرځېدو لایق شو جمعه تتلی شو نو جمعه ته لګي په منځ ورته آداب ورکوي او که کله مون نه کوي نو کله کله ور باندې داسې گزار کوه چې هغه اډوکې او سرمنه نه خوږېږي هغه له معمولي صدمه ورسېږي سره د دې چې په نابالغه ماشوم باندې په نابالغه جنۍ باندې شریعت مطهره روزه معاف کړې ده لیکن منځ کې د ښکلي پیغمبر ارشاد دی چې دوی له په آدابو دپاره زور نه ورکوئ چې بچې مونځ قضا نه کي ځکه دا بې عادت جوړ شي نرونو ړومبې د مانځه دپاره شرط هغه د بدن پاکوالی دی دویم الله رب العزت موږ ته وایي چې دا کوم ځای کې تاسې مونځ کوئ دا پاک ساتئ نرونو یو د جواز مسله ده د جواز مسله ځان ته ده دا کم آیتونه چې ما تلاوت کړل بعض علما فرمایي چې پلیتی په دوه قسمه ده یو پلیتی ظاهری ده او بل معنوي ده ظاهری پلیتی خو هغه ده چې ته پکې سګوري هغه ته وغورځوه یو باطنی ده وی دلته خو الله ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا ظاهری پلیتی تی نه وغورځوه چې کوم بوتان دي مونږ وایو چې کله ابراهیم علیه السلام کعبه تیاری نو دغه وخت کې د کعبې وجود نشتا ظاهر وجود نه معلومیږي نو دلته د بت پاکېدو څنګه خبر راغله مونږ یو نه دلته تینا مطلق پاکی مراد ده چې دا بیت الله شریف د آباد کو نو د طواف کوونکو د پاره او د سجده کوونکو د پاره دا مکان پاک ساته قرآن کریم وایي وطهر بیتی للطائفین پاک ساته د پاره د چا د طواف کوونکو او یاد ساتئ حدیث مبارک هغه دا دی چې بیت الله شریف دا به نه ړنګېږي که ړنګ شو نو دا به اوچتېږي اسمان ته دا به قیمت وي او بیت الله شریف به څنګه ړنګېږي کله چې د بیت الله شریف عظمت د مسلمانانو د زړه نه ووتو بس په دې خبره باندې زه اوس مسافرو ته میسج ورکوم سعودي عربستان کې موجوده مسلمانانو ته میسج ورکوم دنیا نه ورتلونکو مسلمانانو ته وایم الله دې وکړي چې زما د دې بیان ترجمه په هر ژبه کې الله جل جلاله د هر چا وخت ورسي زمانن د تقریر مقصد دا دی د حج فرایض ټول پیجری چې حج فرض کیږي په چا باندې من استطاع الیه سبیلا چې چا سره د داخلي د جاز د تلو دراتلو ټیکټ او التا قربانی کول دا ورسره نو په دې حج سره په دې خطول پویو او په دې پویو چې حج په چا فرض شو دې نه کوي نو محبوب فرمایي خو خیر د خپل ده چې يهودي د دنیا نزي او ک نصراني زی نو په دې پویو حج سره فرض دے پچا باندې په خاوند د طاقت د مال باندې چې مال لري سورلی اسمانه تلل اوس په جهاز کې تلل دي سمندري جهاز کې تلل دي خو پیسو باندې تلل الته قرباني کول دي یاد ساتئ عزیزان زما خبره پدې کې ده چې کله عظمت د بیت الله شریف د مسلمانانو د ذهن نه اوتو نو الله به بیت الله شریف سکی ټول وې سبه کی اوچت پہ چې اوچت شو قیمت براشي بیت الله شریف بکله اوچتېږي
یاد ساتئ رونو زما تقریر ساده سړی مو ساده خبرې مې دي خدای دې رانه په څوک هم نه خفه کوي ځکه د چا د زړه درد خبره نه کوم او شریعت مطهره سوی محبوب مبارک علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف ته راغلی طواف یې کړی دو ټکي یاد ساتئ را سره دا زما د شیخ او د مرشد تشریح دا سیدنا و استاذنا و استاذ العلماء زینت المحدثین مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ دا دا اغا دخلی تشریح دا او اغا نقل کئی دا ہندوستان دا حق عالمنا کم عالم چی پا مدینہ منورہ کی او یا کالا زندگی تیرہ کڑے ہوا سو کالا او یا کالا زما دا شیخ او دا مربی چی دنیا نا شہید لو نو گیره ټول سپینوا تور په ګډه کې نه معلومیدل زما شیخ او مرشد داغه تشریح دادا زمنګ د تعلیم او د ذکر په کال باندې شیخ صاحب مبارک به فرمایل چې یہ بچیانو يرونو دا یاد ساتي چې آداب د مانزه آداب د سشي آداب د مانزه آداب د اودس آداب د دعا آداب د بیت الله شریف آداب د طواف آداب د مدینه منوری آداب د اوسیدو د مدینه منوری آداب د صلات او سلام د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونو بے بے فرمائل وی بعض زناور وی اغوی تا چی خبر اوکنو وی اغوی چی دا ادب سشیرے رونو که زیب وڑا خلوے منو دا بڑیرا کمزوری تشریوی زما شیخ بفرمائل آداب دا مانزا دا دا مند ڈانچی روح دے آداب دا کعبی آداب د طواف آداب د بیت اللہ شریف عزیزانو دا د عبادت روح دے او فرمائل بے چکل عبادت اغا بھی روح وی اغا کی روح نوی نو اغا بفرمائل دا دی مثال دا ڈانچی دا انسان دا مڑی دے خلقوی اجی سے براغے مولانا سے براغے شیخ سے براغے پلان کے خان راغے پلان کے خان لارو خوچے کل دا پلان کے خان وفاچی بیا خلقوی جنازے لارو جنازے راغلا دا سے سگم بینوئی چے پلان کے اجی سے برا اوبا سید کورا پلان کے مولانا سے برا اوبا سید کورا بے سبدا پا اعلان کی نوئی چے مولانا سے قبرستان تا خلقوڑی دا سے نوئی وہی دا پلان کی خان جنازہ با پلان کی ٹیم باندھ کی گی بیا وی جنازہ راوال کورنا جنازہ راواخ لئی بیا دا جنازگانا جنازگاہ والے جنازہ والی قبرستان تے اوس شیخ سے بفرمائل یاد ساتھی چی بیا انسان تا سوگ انسان نوی جندے ورطا نوی ولی چاگی کی روح پکی چکل روح پکی نو دا ثابت سرینا مئی بدل اکڑا دا عبداللہ اجی صاحب نبی سج مراد شو مرے راوالی نوی چکل عبادت کی ادب نوی دا آداب سر نئی اوی دا دی مثال دا سشی دے دا دی مثال دا حقا ڈانچے دے چستا عبادت دے لیکن روح پکی نشتا تبلیغی بنا نوی دا اس زمانے خلق آداب و تبدعات ہوئی آداب و تسوئی او دا یاد ساتے ہوئی دا سی وقت براشی مول دا بلا سنگا خلقی وی دا تا سی سنگا غوالی چو خدای منگا حرمین تبوزی دا دا غید خلی خبروا چو گوری بچیانو دا سی وقت براشی دا سی دلتا خانہ کعبی تخبین غزوی منگویل آو جی وی دا سی وقت براشی چو تبا گوری خانہ کعبی تبا ناسی اخفی بے غزوی
مول دا بلا سرنگ خلقی پسترگو مو اولیدل پسترگو مو اخلق اولیدل چکا خانہ کعبی تداسی پخی غزولی نرونو خلق بڑی رزی او یوی دا خبر کولا چی حجون بسیواشی او پدے کے با دیر لگ کسان پا حلال مال بانی حج تزی رنبے بدا سلسلہ شروع شی پسلو کی بدری پا حرام زی بے بدا سے قیمت تا چنیز دی شی پسلو کی بیا 12% زی بیا چا نورم قیمت تا نیز دی شی بیا با پسلو کی 25% زی بے بدا سے وقت راشی چا 99% با پا حرام زی 1% با پا حلال زی دا دور دے کنا دے دا جی ٹھکتا عبادت قبلی گی دا خانہ کعبی شریفی پلی دو باندے اجر و ثواب ملاوی گی خویات ساتھ گورے پا حلال مال باندے نہ پا حرام باندے دویم دا آداب سرا نہ بے ادبت لل آداب دا بیت اللہ شریف سشیدے دا پا منگو تاسے باندے لازم دی نن خانہ کعبہ شریفہ گیلہ کئی اوزد اس زمانے خلق و تحیرانم چو اس پا خانہ کعبہ شریفہ کی دا سے ماربل کانے لگے دلے چو نور پی وریگی او یخ کانے دے سشے دے خپلان دی نسیزی اللہ اکتا گورا سہولتی ورطا سنگ ورکو کانے ورطا یخ اولگولو کہ دا عجی سے ابنوی چی رخ پیرا تا اسی زلا و برندہ کی ورطا پکی لگی دلی برچت ورطا کلاو پروتے بیگا دیو عجی سے ابسر ناستم ما تاویل مولی سے ابتا یو تقریر کڑے ہو عمری نا اس راغل ہے تا یو تقریر کڑے ہو آو ما اوریدل ہو کوئی مولی سے اس در تویم تقریباً پسلو کی 50% دا سپلو سر پیزار شروع تواب شروع دے لاندم برندو کم برچت باندھ ما با تواف کولو ما خو خبر آداب ذہن کیو لاندی بے سک پر خودنا برچت تا بطللم نو برچت کے دے پیزار سر دا وارا وارا کانی زی ذکر نزی دا وارا وارا کانی لان تلی پوری نخطی کنا نو بے علتا غرزی کی نچستاو زما پشانتے سڑے پہ خپکی دی نو بلکل لکا لان دینا سوگ انجکشن ستنا ورطا اوخی دردو کی بلکل نو ما یو مفتی سے بتوارلم ویا غریب را تا دیر افسوس سر فتورا کڑا خبل شان بہرحال ما توی مولی سے بس اس دیتا انتظار دے چخانہ کعبہ اللہ اچھتے کی آداب لارل منگو تاسی دادے گورو پسترگو باندے دسترنت و اہمیت ختم شو ختمی کی لگے دے گورے دیر لگ جماعتو نا پاتی دی چپاگی کی و مستحباتو باندے بیان کئی یو چاویلے وی مولی سے خودم را عجیبہ خبریں کئی وی عقل نمانی نو یاد ساتھی دلتا چرازی و یو سوچ برازی چه خدا دیزانا منگا عشق محمدی اوسو دیزانا اللہ منگتا عشق دا حرمین و شریفین را نصیب شی دیزانا منگتا اللہ عشق دا اولیاء اللہ و نصیب شی قسم دے نن خلق مخیب خلق ویلے وڈالا پیدا دے اولیاء نمانی دا سرنگ خلق دے بیویل دا سے ڈالا پیدا شا امامان نمانی سلور مذہبون نمانی اس پا کہ دا سے ڈلی پیدا شوی گوری رست و رزبا نوے نوے خبر آوری دا سنت و اہمیت ختم شو ورنو ما تا سکسان راغلیو دا بچی تا پوستا می دل ترا سر ناستو ما تاوی مولی سے بوئی سکالی زمون کلی کی لسو کسانو کی دریو کسانو تراوی نے دی کلی دری ورمور علاقے نراغلے دری کسانو پا لسو کی تراوی نے دی کلی او چکم با تراوو تا ولارو دی بار کسانو بخاندل نالی ونی تو ہوا
ټول ورځ روژه ونیسه او بیا 20 رکعاته کوه. دا زمونږ حال. نورونو د دې منبر نه به د تقوا خبره کېږي، یا یو جمعه پاتې ده یا 2 جمعې پاتې دي یا کال پاتې دی یا 10 کال. الله ته علم دی د ژوند. خو دې ځای نه به انشاء الله آداب بیانېږي. او چې ما ته راځئ په خیرن عقیدې مه راځئ، او زما بیان چې اورئ او ادب در کې نه بالکل ما اورئ، ځکه ته ترېنه اخذ نشي کولی. د دې مثال د هغه ګونګټ دی، بورا سره یې دوستانه وه. بورا ورته وایي دوسته کله مې ته په خپلو باغونو ګرځوه، کله به دې زه په باغونو ګرځوم. ګونګټ ورته ویلې ډېره ښه ده، زما معامله خو ډېره ګډه وډه. ګونګټ ورته ویلې بورا ویل دوستانه ده، ړومبې ته چکر راکړې که زه چکر درکړم. ګونګټ ورته ویلې زما نه به دې زړه تور شي، خو تا سره به چکر ووهم. وایي راځه سبا ته زما استاد سیل دی. ګونګټ د بورا سره روان دی. ښکلي باغچې ته بوتلو، مزیدار ګلونه دي، سرو زیړو هر قسم ګلابي او مزیدار ګلونه دي. د هر یو ګلاب ځان ته خوشبویي ده. یو ته ورولي وایي دا د باغ ګل دی بینی کا، داسې پوزه راکاږي. بورا ورته ګونګټ ورته وایي ماړه دا خو هماغه زمونږ والا سیز دی یاره، دې کې خوړو سم بدلي رانغله. یو گل بل گل بلا هر سبانې تاو کو. واپس چې راتاو شو نو ګونګټ بورا افسوس وکړو چې خدایا ما خو چې تا به د دې ګن نه لرې شي، نو ما پې څومره خواري وکړه. نو په خپلو امزولو کې خبره وکړه. نو په دې دوران کې ورته یو بل حیوان دی، هغه نوم ماته نه راځي. وایي هغه ورته ویلې چې بورا د ګونګټ دوست پوزه دې وګوره، په پوزه کې ګنګین خطې ده، نو دې چې هر څومره ګلاب راکاږي دې له د خپل ګن نه بین ورځي. دا د ګلاب په بین څه خبر دی؟ نو بورا چې ورته وویل لکه دا پوزه دې پاکه که بیړه دې غرقه شه او بیا ما سره ګرځه. نو جامعه محمدیه زنګلي نهر چې دل ترازی نو ګورې زړه کې به عشق محمدي لري، عشق د جانان د کلی بلري، عشق د بیت الله شریف بلري. او که د عبد الله ابن ابی ابن سلول پرنګ راضی نو خیر بنوړي به الله زه جهنم کوي. ګوره زمونږ مدرسه دا د فقیرانو مدرسه ده، دا د درویشانو مدرسه ده. او د دې سټیج نه به ان شاء الله او د منبر نه به आवाज د آقا د محبت اوچتیږي. خدای دې زمونږ استاد سینې په محبت باندې خیسته کی. تراویح خو پرېږده، تراویح پرېږده. نن د بیت الله شریف طواف خبره کوم. منګ او تاسو په یو لاس کې موبایل او طواف کو ورونو. نو که په دې دوران کې مولوی صاحب ته ما ته موبایل راشي، زه ورته څه وایم؟ هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیم الحمدلله. بس یاره بختور سړی کلی وخت کې دی موبایل وکړو. ها مولانا صاحب څنګه چل دی؟ یاره جی طواف بس رکن یمانی ته نږدې مخه بعد دعا زی ترا اور اسلم تا موبایل وکړو. څرنګه حالات دي؟ پلان کې څنګه دی؟ بستان کې څنګه دی؟ نور غټ واله ټول خدي. ستا طبیعت څنګه دی؟ او روانه مسئله. نو طواف وشو کو ونه شو؟ وشو طواف وشو. فتومه لګوي طواف وشو. زکا چې خبرې خو منع نه دي، خو لږ داسې مخکې لاړ شه چې د سردار کونین صحابه طواف داسې کړی. ګوره دا د جواز مسله ده. طواف وشو خو بلا آداب وشو، خلاف سنت وشو. نو چې کله ستا د دې ځای نه زړه کې د سنتو اهمیت تا نه دی وړی نو خبرې خو پرېږده، ته پکې ګانې مې ویلی شي. نو دې له خبره راغله چې په طواف کې ګانې شروع شوې. دا طریقه د چا وه؟ د ابي جهل. اوس درته ستاسې د نن زمانې دغه موجوده مفسدانو د فساد بله خبره کړې ده چې په سرود باندې چې مونځ نه خرابېږي ګناه پکې نشته. حال دا دی
محبوب میں فرمائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول دے اگر نقل کرے پخپل فتاوہ کی چپا کمزے کی سرود وحلے کی گی اللہ رب العزت انس ابن مالک حدیث تے اللہ دا اغیزینا و میلونون لرے باندے دا رحمت پرشتی من کی راغے حرم دا بیت اللہ شریف تا سرود راغے کرانگے زدر تویم ما تا موبیل لاغے مولانا صاحب آو زما پا موبیل باندے ٹلائیوا ما تواف کولو مولانا صاحب تواف میں اشکو و نشو اگر آتا کلیر فتوہ راکی تواف دی شوے خجی خو بس خیل کوا خیل کوا دا عشق ندے تواف تا چیزی زما مرشد زما دا قادری شریفی او زما دا نقشبندی مبارکی چی دا کم زین تربیت شوے ہاگا قاری صاحب بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تواف کے روانو زور پس شاعت روانو موال دا دی اولیاء دا تواف سنگ کی گی تاسی پا خدای باورو کی دا قاری صاحب مبارک پا سر باندی صادر پروتو دا سی او پا ثابت تواف کی دا سی ندلی دلی وہ چکر تواف برابر شو قاری صاحب مبارک لارو التبیا منس کئی زشاتا و لارم قاری صاحب بیت اللہ شریف تدا سے نگوری مخامخ لان دی گورے و لاسونے نیولی دعا غواری ماویل خدایا دا طریقہ دے چادا زگر زیدم پا کتابونو کی چی دا طریقہ اگورم دا دے چاوا قاری صاحب دا زان نکی نو ما چی مطالعہ اکڑا ما کتابونو کی اولی دل چی واہ دا طریقہ دا عمر واہ دا طریقہ دا عثمان واہ دا طریقہ دا ابو بکر واہ دا طریقہ دا عبداللہ ابن عمر فترات اولگی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے یرنو سوال در تکم یا مسافرو سوال در تکم واللہ باللہ دا اللہ در رضا پارا دا چکم تاثر دا بیا دبئی خبری کئی موبیل باندی بیان مو رئی او لگ پریگ دی بس مام پکانو اولی دشپیل گئی استخارو کئی دا عبدالمتین سوئی دا خدے او چی داوی ڈمان اوری دا خدے چی داوی سنت نشتا تراویح ندی دا پیغمبر خوخو کلے کڑی کلے ندی کڑی تیم کلے کواو کلے مکوا دا سنت و اہمیت زمان دا زرنا لرکو لیکن دی بارکی مستخارو کا زان دون مود کوا جزان پر اس باندې من خبره زمن آواز د سره دی نن وور امام مخک د عمر رضی الله عنه د صفا مروه خبره کړي وا چار تا بروز میسج کو مولوی صاحب اسی وای دغه وخت خو ډېر زیات کہانی و زریبو ګور کنه نو بیا عمر صاحب خو یبل بیا صفا ډېر لړې وا بیت الله شریف نه او تاویلو چې التخفیب لنا سے ملزمہ سکار دی ظلیوانه ما مازغم خراب دی دا خو امام غزالی سے بولی امام غزالی سے دا چانا نقل کرے امام غزالی سے دا روایت دا عبداللہ ابن عمر نا نقل کرے دا زوید عمر نا چی پلار میں پا صفا کے ناستو او زمان پلار با بیت اللہ شریف چی پا نظر راغے لاندی بے اولی دل نندر تا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و دا عثمان رضی اللہ عنہ او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا توافی و نقش در کوم بیتا سے ذہن کے واچوئی چیرنو اخو زمانہ کما زمانہ و ما ویلی و مخی خیر القرون قرنی اگا زمانہ و چی محبوب ورطا غورا ویلی و